بسم الله الرحمن الرحیم. ثلاثی په دوه قسمه وي، یو مجرد وي او یو مزید فیه وي. د مجرد دوه قسمونه وي، یو مطرد وي او یو شاذ وي. د مطرد پنځه بوبینه وي اما وویل، د شاذ درې بوبینه وي اما وویل. نن وی ثلاثی مزید فیه ویای. د ثلاثی مزید فیه بیا په دوه قسمه دي، یو ملحق برو باغی دي، با عین سره باغ سره څلور حروف اصلي وي پکې چې دغه سره ملحق وي، یا ملحق برو باغی وي یا غیر ملحق برو باغی وي. بیا غیر ملحق برو باغی چې دی بیا په دوه قسمه دي، یو با حمزه وصل دی، یو به حمزه وصل دی. بیا چې کیم با حمزه وصل دی چې الف وی پکې هغه بیا نه بوبینه دی. اما منشعب ثلاثی، हर चे मुनशगब सुलासी दी. मुनशगब सुलासी ना मुराद वही दे मिस्तो से सुलासी मजीद फी है। लोंदे सुलासी सरा मजीद लिखली दी। ठीक छला? सुलासी मुजरद आगावी चे सिर्फ हरूफ असली भी पशे फा गाइन लाम. सुलासी मुजरद आगावी चे खाली हरूफ असली भी पशे फा गाइन लाम. वो सुलासी मजीद फी है आगावी चे जायदा या भी पशे दे फा गाइन लाम ना अलावा. अम्मा मुनशगब सुलासी हर चे मुनशगब सुलासी मजीद फी है दी که درو حرف زاید نیست باشد که پای غیر حرف زاید یاوی. مجرد شو حرف زاید نو کنه، مزید فیه شه حرف زاید یاوی. بر دو گونه است په دوا قسمه دی، یعنی ثلاثی مزید فیه په دوا قسمه دی. دله دغه نقشه یادو په اخری شه اغه نقشه بنده نظر اچایه. ثلاثی مزید فیه په دوا قسمه دی، یو غیر ملحق دی یو ملحق دی. بیا غیر ملحق چه دی بیا په دوا قسمه دی، یو با حمزه وصل دی یو به حمزه وصل. دا سبق بیای یکی آنکه یو آغا دی که ملحق برو باقی باشد چه ملحق برو باقی پروی. دوم آنکه ملحق برو باقی نباشد، دوام آغا دی چه ملحق برو باقی پره نوی. اما آنکه هر چه آغا دی چه ملحق برو باقی نباشد چه ملحق برو باقی پره نوی، نیز بر دو گونه است. هم په دوا قسمه دی. یکی آنکه یو آغا دی چه درو الف وصل در آیات پیغشه الف وصل ارسی، الف وصل ارسی. و دیگر آنکه درو الف وصل نی آید، یو آغا دی چه پیغش الف وصل نوی. الف وصل چه دادگه تا حمزه یاوی آئی. اصل شه پا الف بنده چه زوار زیر پیش یا ده سکون علامت پو که بدختا حمزه وی. ٹھیک شلا؟ خودو الف بللا دا ونه را که تو بشه دغه تا وی آئی حمزه. نو حمزه پا دوا قسمه وی، یو اصلی وی یو زیده وی. اصلی آغا حمزه وی چه ده فا کلمه پا مقابله شوی، لکه امارا و اخازا. امارا د فعلا په وزن دو، د فا مقابله شه حمزه روغلا، نو دا حمزه اصلی دو. و یو حمزه زائده وی چې د فا کلمه په مقابل شه نوی، بیا په دوا قسمه دو، یو وصلی دو یو قطعی دو. وصلی حمزه هغه ته وایي چې مقابل د هغه د ما بعد سره په تلفظ شه متصل وي، لکه د اجتنبا ولا حمزه. اجتنبا ولا حمزه، اجتنبا سره ته مخ شه بل ټکا ولګوا، قد دو سره ولګو، نو قد اجتنبا هغه حمزه وصل به میز نو یای، اجتنبا ولا حمزه نو یای، قد اجتنبا اس پته ولګیدا چې دغه حمزه د قد په داخله دل سره د حمزه پروتلا، دغه حمزه وصلی دو. وکیمه حمزه چې بیا پروزی نه بیغه توی حمزه قطعی، لکه د اکرم بوب ولا قد اکرم، قد اکرم، قد اکرم نشه ولا قد اکرم ویای. شا ثلاثی مزید فیه اغاوی چه پیغر سے حروف زائد یاوی اپ دوا قسمه دی، یو ملحق برو باقی دی یو غیر ملحق برو باقی دی. اسمیش تو سوی دا غویای چه دا غیر ملحق برو باقی بی، یعنی ثلاثی مزید فیه. دا ملحق برو باقی نباشد، دا چه دی دا پا دوا قسمه دی. یو آغا دی چه پیغر سے الف وصل ارسی، یعنی حمزه وصل. یو آغا دی چه پیغر سے الف وصل نا ارسی. اما آنکه هر چه آغا دی که درو الف وصل در آیات چه پیغر سے الف وصل ارسی آرا نه باباست اغده پورا نبو بینا دی. نقشه تو سو گوری یو دل دا کتبو پا آخر شدو. ثلاثی تو گوری ثلاثی لون ده دویلی کرکیزه دی، یو ثلاثی مجرد دی همه ویلی دی، بلا لکرکیزه دو ثلاثی مزید فیه دا وی آئی. ثلاثی مزید فیه بیا په دوا قسمه دی، یو غیر ملحق دی ربعی پره، یو ملحق دی. از د ملحق چې دی دا به ورسته وی، غیر ملحق چې دی دار واخلا دغه ته وګوره، دغه نه دوی لیکل کیږي دی. دا په دوا قسمه دی، یو با حمزه وصل دی یو به حمزه وصل دی. با حمزه وصل چې دی هغه شی یو باب دا افتعال، لکه اجتناب، الاجتناب د مصدر دا. دوام باب دا استفعال، لکه الاستنصار د مصدر دا. دریم باب دا انفعال، لکه الانفطار. سلرم باب دا افعلال،
چون الاحمرار پنځم بوب دا افعیلال لکه الادهیمام شپږم بوب دا افعیغال لکه الاخشیشان ووام بوب دا افعوال لکه الاجلواز وتام بوب دا افاعل لکه الثاقل نام بوب دا افعل لکه الطهر دا نبو بینا داسې دي چې په دغه شی حمزه وصلی دو حمزه وصلی دا معنا چې د دینه ما قبل وي د دینه ما بعد سره په تلفظ شي متصل وي ٹھیک شلا دا پروزی په منځ د کلام شي حمزه وصل پروزی و د غیر ملحق نه بیا دوا مالی کار کی ذکر یدو به حمزه وصل یې لیکلی دي په دغه شی پهلا بوب دا افعال اس په دغه شی حمزه خو لیدا شي او دا حمزه وصل نه دا حمزه قطعی دو ځکه دو ګوشي لیکلی دو دغه مثال دا الاکرام دا بوب به مشتو سی وی دوام بوب یې دا به حمزه وصل ولا تفعیل لکه التصریف درام بوب یې دا تفعل لکه التقبل سلام بوب یې دا مفاعله لکه المقاتله پنځم بوب یې دا تفاعل لکه التقابل شا اس باب اول بر وزن افتعال بوب اول لا په وزن د افتعال اس افتعال ته وګورئ فا غین لام دغه مې نظر وچو دغه اصلي حروف دي پشه زائد کیم حروف شل پشه یو پهلا حمزه یو تا و یو د غین نه بعد الف دغه زائد شل پشه چون الاجتناب اس پهلا حمزه و تا و د غین نه بعد الف پهلا حمزه وای پشه زائده تا وای پشه زائده و د غین کلمه نه بعد الف یاوی پشه دا وزن وی چون الاجتناب لکه الاجتناب معنی دو پرهیز کردن زون سطل بچ کے دل تصریف ہو صرف صغیر یدا اجتنبا یجتنبو اجتنابا فهو مجتنبن و اجتنب یجتنبو اجتنابا فهو مجتنبن الامر منه اجتنب والنهي عنه لا تجتنب اجتنبا فی الماضی دو د پرهیز وک یجتنبو دای پرهیز کای اجتنب فعل ماضی معروف صيغه واحد مذکر غائب یجتنب فعل مضارع معروف صيغه واحد مذکر غائب اجتنابا مصدر معروف فهو مجتنبون پس دای مجتنب دا پرهیز کوین کدا مجتنبون صيغه د اسم فاعل دو نو اسم فاعل په دا پیژنې چې قبل اخر ته وي کسراوي اخر یې ته شاید مجتنبون ولا نه اخر یہ بعدو مقابل اخر یہ نون دا مقابل اخر توے کسراوی و اوجتنبا یجتنب اجتنابا فهو مجتنبن اوجتنبا فعل ماضی مجهول صيغه واحد مذکر غائب یجتنب فعل مضارع مجهول صيغه واحد مذکر غائب اجتنابا مصدر مجهول فهو مجتنبن مجتنب و مجتنب حروف یہ یو شای دی صرف د نون په حرکت سے فرق تا مجتنبون صيغه د اسم مفعول ولا ما قبل اخر چې دا هغه مفتوح تا الامر منه اجتنب امر دادنه اجتنب فعل امر حاضر معروف صيغه واحد مذکر حاضر اجتنب والنهي عنه لا تجتنب نهي دادنه لا تجتنب اجتنب پرهیزو کا لا تجتنب پرهیز ما کا ودا ګردان یو د کول کوي په دغه باب باندې دا مصدرینه یادي الاقتباس اقتباس دا معنا کوي چې د لیر نه لشکي ير وروخله یا د رونونا لشکی رونو وروخله د بل د الغرینا چې تذکر واټر وروخله دغه ته اقتباس وي اس پساو تا ګوريه اقتباسا یقتبسو اقتباسا فهو مقتبس و اقتبس یقتبس اقتباسا فهو مقتبس الامر منه اقتبس والنهي عنه لا تقتبس الاقتناس مناد صید کردن شکر کول اقتنس يقتنس اقتناسا فهو مقتنس واقتنس يقتنس اقتناسا فهو مقتنس الامر منه اقتنس والنهي عنه لا تقتنس بل مصدر دالزن الالتماس و جستن درخواست کرنا التمس يلتمس التماسا فهو ملتمس والتمس يلتمس التماسا فهو ملتمس الامر منه التمس والنهي عنه لا تلتمس الاعتزال يكسو شدن کوشی کے دل الاحتمال برداشتن شیگول الاختطاف ربودن اوچک لینا چې په جبر سره د چانه تشای وخله او ځنه وي تشتوي احتمال ادغه ولته خصامو کا صرف صغیر یو کا
احتمل يحتمل احتمال فهو محتمل، أو احتمل يحتمل احتمالا فهو محتمل. الأمر منه احتمل والنهي عنه لا تحتمل. شاباش. باب دوم بر وزن استفعال. باب دوام دا د ثلاثی مزید فيه با همزه وصل الاستفعال چون الاستنصار لکه استنصار منا طلب یاری کردن چانا مدد غشتل. تصریف و صرف صغیر یدا استنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر واستنصر يستنصر استنصارا فهو مستنصر. الامر منه استنصر والنهي عنه لا تستنصر. استنصر ماضی معروف صيغه واحد مذکر غائب. يستنصر فعل مضارع معروف صيغه واحد مذکر غائب. استنصارا یہ مصدر معروف یا مصدر مبنی للفاعل. فهو مستنصر دای مدد غشتین کا دا. استنصر د مدد غشت. يستنصر دای مدد غوړي. استنصاران په مدد غشتل سره فهو مستنصر پس دای مدد غشتین کا دا. و استنصر دنه مدد غشت شو ماضی مجهول صيغه واحد مذکر غائب. يستنصر دنه مدد غشت شي مضارع مجهول. استنصاران په مدد غشتل سره فهو مستنصر پس دای مدد غشت شو دا. الامر منه استنصر امر دازنه استنصر مدد وغوړه. والنهي عنه لا تستنصر مدد مغوړه. د دغه بابنا سه مصدرین نه را یا کتب روکړی دی په مثال سے لکه الاستغفار طلب مغفرت کردن. مشتو سویای نه چې استغفار تیر کا. استغفار معنا د الله تعالی نه د ګناه بخښنه غوښتل. امرزش خواستن. امرزش معنا معافی معنی تپلیکی چې کپلی کلمه نه یا درسینا. امرزش معافی خواستن غوښتل. استغفر تتر کا صحبہ استغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر واستغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر. الامر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر. الامر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر. استغفر د مغفرت معافی وغوښتله. الاستفسار پرسیدن پوښتنه کول سوال کول. دغه ولتو کا خصامه استغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر، واستغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر. الأمر منه استغفر والنهي عنه لا تستغفر. استنفار. الاستنفار رمیدن و رمانیدن. رمیدن دنگدل باغنا او رمانیدن بگانا بل څه چې ودانګوي. الاستخلاف کسیرا بجای خویش یو کس چې په خپل ځای ودراوي خلیفہ یې جوړ کړي. یو کس چې په خپل ځای یا د بل چا په ځای باندې ودراوي دغه ته استخلاف یې خلیفہ بنانا. بل مصدر دزنه الاستمتاع برخورداری گرفتن بکسه یا بچیزه. برخورداری فائدې ته وي. فائدې وخستل په څه شي سره یا په څه سړی سره. استمتع يستمتع استمتاعا فهو مستمتع واستمتع يستمتع استمتاعا فهو مستمتع. الامر منه استمتع والنهي عنه لا تستمتع. شهادت بابا بینا میں اول دغه دواړه بو بشه حمزه وصلی دو یعنی د استان سره نه مثال په تور مخشه یو ټکا د ولګو کاد حمزه ته چې کیم زیر دا دوی د کاد ولا سکین دالتا شي او دا حمزه و غورځيږي به وسرنګ ویای کدستان سره کد استان سره وینو ویای کدستان سره دغه ته حمزه وصل ویای چې دو په منځ د کلام شه و غورځيږي.